زویا په خیر راغلې. علي څه شوي؟ اوس هم پوښتنه کوي چې څه شوي؟ تا هېڅکله هم زما په پلار باور نه دی کړی. هغه هم د دې لپاره چې خپل ځان بې ګناه ثابت کړي لاړه او پولیسو ته یې ځان تسلیم کړه. علي زه باور لرم چې پلار دې بې ګناه دی زویا. هم سلیم ښوونکی هم زه. دروغ وایې، تاسې دواړه دروغ وایئ. ولې به درته دروغ وایو زویا؟ ولې به تا ته دوکه درکوم؟ د مراد څنګ ته تللی وې که نه؟ هغه تا ته د خبرې کړي؟ د دې کار ځواب باید راکئ. لومړی له سلیم ښوونکي نه او بیا له تا نه پوښتنه کوم. پلار مې ستاسې له امله په زندان کې دی. یوازې مراد کاکا و چې له ما سره یې مرسته کوله. لږ پاتې و چې ستاسې خبرې ومنم او هغه ملامت کړم. علي 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 وروره حسین چیرته دی؟ زما پوښتنې ته ځواب راکړه. حسین چیرته دی؟ ښه پوهېږې چې د حسین په اړه تا ته څه نه وایم. هسې پوښتنې مه کوه. د جابر وکیلیه د هغه په پټولو سره زما د کار مخه نیسې. که څوک ستا خبرې واوري فکر به وکړي چې ته د عدالت پلوي کوې. نه مراده، ستا له امله زه اجازه نشم ورکولی چې جابر بې ګناه زنداني شي. حسین باید لاړ شي او خپله شهیدي ورکړي او ټول باید پوه شي چې جابر بې ګناه دی. ته خپل حد نه تېرېږې وروره. ته د حد نه تېرېږې. د دې لپاره چې صحرا مېرمنه تا سره وي هغې ته دې ګواښ وکړه. د یوې مور د ضعف نه دې د ځان په ګټه استفاده وکړه. د دې لپاره چې تا سره واوسي په خپله خوله دې ورته وویل چې جابر به ګناهکار ثابت کړي. ته دې له خپل حد نه تېر شوی. د صحرا مېرمنې له عزت او د جابر له ژوند سره دې لوبې وکړې تر څو دې موخې ته ورسېږي. ما ته وګوره، وروسته له دې له صحرا مېرمنې اولینه لرې ووسته، پوه شوې؟ زه مجبور نه یم له تا نه اجازه واخلم. که زه وغواړم عملي له ما نه لرې نه ځي. هغه اوس یوازې په یو کس باور لري، هغه هم زه یم. د خپلو ګټو لپاره حتی لالي افسوس دې وي په تا. هسې کور ته نه راځي. هغه مې خپلو منګولو کې نیولی. اوس نو هېڅکله مې خپل مراد ورور یوازې نه پرېږدي. افسوس دې وي په تا. وګوره ښاغلی عثمانه، نه پوهېږم چې سهرا مراد څنګه غولولی، خو اوس مراد د خپل راتلونکي او مسلک په اړه هیڅ فکر نه کوي او هڅه کوي جابر په زندان کې وساتي. که موږ د دې کار مخه ونه نیسو د سهرا له امله به د مراد ټول ژوند تباه شي. ښاغلی عثمانه او وګورئ دا خبره ما پورې اړه نه لري، خو که دا سهرا دلته پاتې شي تاسو به خپل زوی د تل لپاره له لاسه ورکئ. موږ خپل مسؤلیت په پوره توګه ادا که. نور نو بس دی عثمانه. د سهرا له امله زموږ زامنو هم خپل منځ کې سره شخړه وکړه. خپل کور کې آرامه ژوند نشو کولی. مخکې له دې چې د محکمې نیټه معلومه شي سهرا باید موږ له دې ځایه ولیږو. دا زموږ د ټولو لپاره تر ټولو ښه کار دی. د دې کار حساب در نه اخلم وکیل مراده. موږ سره دې ولې داسې وکړل؟ ولې دې داسې وکړل؟ که زما خبره مو منلې وای
بیا به داسې هیڅ هم نه وي شوي. میرال رښتیا وایي ښاغلی عثمانه، تر نن ورځې پورې موږ ورسره بد چلند نه دی کړی، خو اوس موږ نشو کولی دې هر څه نه په پټو سترګو تیر شو. بله شوله جانې، له سلیم نه د حسین ځای په اړه معلومات واخله. باید حسین پیدا کړي او قانع کړي چې زما خواته راشي، کنه نو زموږ ټول پلانونه به په اوبو لاهو شي. خو شوله جانې، هغه ټوټه خو له شی سره هم شته، که بیا هغه ټوټه واخلې هغه به در باندې شک وکړي. ته څه وایې اصلي؟ فکر کوم خبرې نشي کولی. ته باید معلومات ترلاسه کړي، دا ما پورې اړه نه لري اصلي، او هو دا ستا وروستی چانس دی، خبره اوسه. که هڅه ونه کړې او نن دا معلومات لاسته رانه وړې، نور به هغې څوکۍ ته اړتیا پیدا نه کړي اصلي. سمه ده ګرانې، زه همدا اوس درځم. مورې زه باید همدا اوس د چای باغچې ته لاړه شم. دا خبره نو له کومه شوه؟ شولې سره ګورم، وروسته هم سلیم راځي، هغه سره لږ خبرې کوم، ته به وروسته بیا ما پسې راشې. سمه ده. نیسان دا یخنقه خو تو کولی شي؟ او تو بای کم خو زه باید یوې ملګرې کره مې تللی وای، هغې سره مې ژمنه کړې، خو ایلیف باید د ورور یخنقه خو تو کي. البته او تو کوم یې. بورې زه در سره لاړه شم؟ نه لور جانې، ترور سره دې پاتې شه، وګوره څومره ښې لوبې کوئ، هلته به د زړه په تنګ شي. احمده زه لږه ناوخته راځم، تاسې خور او ورور هم د پخوا په څېر خواړه تیار کړئ، زه به هم ارامه شم. سمه ده. خدای پامان نیسان، خیر اوسې خورې. اندېښنه مه کوه شکران، ښاغلی عثمان به قانع کړو او دا ښځه به له دې ځای نه وشړو. انشاءالله میرال انشاءالله. هله نو خدای پامان، زینو په خیر لاړ شئ. لوري ووایه څه شوي؟ دا د چای باغچې خبره له کومه شوه؟ مراد زنګ وهلی و، ویل همدا نن باید د حسین د ځای په اړه له سلیم نه معلومات واخلم. ته لیونۍ شوې لوري، هیڅکله دا خبره مراد ته ونه کړي. که ته هغه ته دا معلومات ورکړه جابر به له زندان نه هیڅکله هم آزاد نشي او زهرا به له ځان سره بونه ځي. مورې سمه ده، زه هم غواړم چې صحرا له دې ځای لاړه شي، جابر به زندان نه خلاص شي، هغه به له ځان سره بوځي. خو مراد څنګه کو؟ ته نه وینې چې څومره په ما فشار راوړي؟ که زه د هغه خبره ونه منم ګواښ یې وکړ چې هر څه به سلیم ته ووایي. لورې دومره زر ورته د حسین د ځای په اړه څه مه وایه، یو ځل عثمان ته قناعت ورکړو او دا ښځه له دې ځای نه وشړو، بیا یې ووایه. مورې ته خو ښه خبره کوې، خو زه د مراد د کارونو نه ډېره ډارېږم، له همدې امله نور ګواښ په غاړه نشم اخیستی. زه باید همدا اوس سلیم سره خبرې وکړم. اصلي بیا د ټول کارونه ګډوډ کړل. زما په آن باید علي ته هر څه ووایې. صحرا ته لیونۍ شوې، څنګه حاجرې؟ کالي د مراد کارونو په اړه پوه شي بیا به څه وشي ته پوهېږې؟ زه اجازه نشم ورکولی چې علي خپل راتلونکی خراب کړي، همدې له امله هغه باید له مراد نه لرې وساتو. تر هغه چې جابر له زندانه خلاصېږي علي باید په هیڅ شي خبر نشي، وروسته به بیا یوه لاره پیدا کړم انشاءالله. ښه نو دا کار به څنګه وشي؟ علي اوس هم فکر کوي چې مراد له جابر سره مرسته کوي، که وروسته بیا په تا باور ونه کړي؟ زویا په خیر راغلې. نور خو داسې له کور نه نه ځې که نه؟ سمه ده مورې، اوس خو راغلم بس که نو، نور نو څه غواړې هېڅ نه پوهېږم. زویا دروازه خلاصه که، راځه چې سره خبرې وکړو.
داسې له مانه مخ ماړه هیله کوم. مورې ما په ارامه پرېږده. زه نور نه غواړم هغه پخوانیو خبرو په اړه وغږېږم. بخښنه غواړم مورې، زه نه پوهېدلم. د مراد کاکا د کارونو په اړه خبر نه وم، خو د هغه دا کار به بې سزا نه پرېږدم. اندېښنه مه کوه، دا چې له تا سره یې څه کړي د ټولو حساب ترې اخلم. سمه ده، پوهېږم چې ماته په غوسه یې، خو باور وکړه ما هر څه ستا د ښېګڼې لپاره کړي دي. ته زما هر څه یې، زه هېڅکله هم نه غواړم تا خفه کړم. هله دروازه خلاصه کړه. پوښتنه کوي چې څه شوي؟ هېڅکله دې زما د پلار په خبرو باور ونه کړ. د دې لپاره چې خپله بېګناه حسابته کې ځان تسلیم کړ، خو ته اوس هم باور نه کوې. علي، زه باور لرم چې پلار دې بېګناه دی زویا، هم سلیم ښوونکی هم زه. دروغ وایې، دواړه دروغ وایئ. ولې به درته دروغ وایو زویا؟ ولې به درته دوکه درکوم؟ د مراد څنګ ته تللی بې که نه؟ هغه ته د خبرې کړي. د دې کار څادر نه اخلم. لومړی له سلیم ښوونکي نه، وروستی له تا نه اخلم. پلار مې ستاسې له امله په زندان کې پروت دی. یوازې مراد کاکا و چې له لومړۍ ورځې نه تر اوسه له ما سره دی. لږ پاتې و چې ستاسې خبرې ومنم او هغه ملامت کړم. علي، علي، علي! بخښنه غواړم مورې، د خپلو کارونو له امله ډېره بخښنه غواړم. زویا، که په تا څه وشي زه یې نشم زغملی. زه له تا پرته په دې ژوند کې نور هېڅوک هم نه لرم. ته چې را سره به نه اوسې، دا ژوند ماته له زندانه هم بدتر دی. حاله سهرا، هغه به غواړي یوازې پاتې شي. یو څه موده یې ارامه پرېږده، ورباندې فشار مه راوړه. پرېږده چې یوازې پاتې شي. تا خو غوښتل عثمان کاکا ته خواږه ویسې که نه؟ هله نو. مه خفه کېږه، وګوره زوی دې در سره دی. اوس هم ډېر رانه خفه دی. ډارېږم چې بیا رانه لاړ نه شي. دا مراد نو څومره بې وجدانه سړی دی. د خپلې ګټې لپاره یې علي ته هم دروغ ویلي دي. حاجرې غلې شه. څه کوې؟ ما درته ونه ویل چې علي باید په دې خبره پوه نه شي؟ بخښنه غواړم، هېڅ پام مې نه و. علي زما لپاره هر څه دی حاجرې. ډېره ډارېږم چې هغه ته کوم زیان ونه رسېږي. هر څومره چې غواړي په ما دې غوسه شي، خو ما نه دې لرې نیسي. غواړم څنګ کې مې اوسي. ها، فکر کوم علي له خپلې کوټې راوتی. څوک نشته. فکر کوم باندې نه غږ راغی. زویا دلته څه لټوې؟ خپلې کوټه کې مې جمپر پیدا نه کړ، ځکه مې دا ځای لټاوه. جمپر دې دلته څنګه لټوې؟ نه پوهېږم، پیدا مې نه کړ. دا ځای مې لټاوه نو. زویا راځه چې لږې خبرې وکړو. کېدای شي ته په خبرو کولو ستړی شوې نه اوسې مورې، خو زه یې په اورېدلو ستړی شوی یم. که داسې هره ورځ ما ځوروي بیا دلته نه پاتې کېږم. سمه ده، سمه ده زویا، بسنه کوي چې ما سره پاتې شي. وګوره تا ته مې خواږه راوړي دي. نه یې غواړم.
ډیره خفه کېږم حاجرې. فکر کوم دا هر څه زما له امله شوي او د هغې کورنۍ خوښي ما ترې اخیستې وي. مه خفه کېږه سهرا. وګوره عثمان کاکا هم له خپل زوی نه مخ اړولی. زه دا ور وړم او هغوی نه مننه کوم. چیرته ځې زویه؟ همداسې زړه مې په تنګ شوی، باندې ځم. بخچه کې کېنه، یو ګیلاس چای به درته راوړم. دا خو راته ووایه چې چیرته ځې؟ فادوی که راځم. بیرته خو راځې که نه؟ دا چې زموږ مرکز بیا خپل فعالیت پیل کړ ډېر خوشحاله شوم. ټول ماشومان به په شوق سره درس ولولي. اصلي تا چې داسې وینم زه هم ډېره خوشحاله یم سلیمه. که څه هم ته ځان ډېر سړی کوې خو څه ووایم نو ته هم داسې خوښې. ستا خوښي زما خوښي ده. ښه د جبر مسله څنګه شوه؟ حل شوه؟ حسین مو پیدا که د محکمې تر ورځې به زموږ میلمه وي. هغه سړی خو مو په همدې مرکز کې نه ده ساتلی؟ نه رجې دې ژوندی وي، خپل کور ته یې بوته. جابر به هم له زندانه خلاص شي. انشاءالله هر څه به سم شي. چای به دې سوړ شوی وي، درته تازه یې کوم عثمانه؟ خیرت دی چیرته ځې؟ سهرا سره خبرې کوم، په دې اړه ترې پوښتنه کوم. دې کار ته څه اړتیا ده؟ هسې تاسو خپل ځان خفه کوئ. میرل رښتیا وایي ښاغلی عثمانه، ته هلته څه کار لرې؟ توبه نشم کولی د هغې خبرو اورېدو پرته کومه پرېکړه وکړم. هر څوک حق لري ځان نه ساتنه وکړي. په خیر راغلې لورې. هغه ما د مننې په موخه تاسې ته دا خواږه تیار کړي وو. ژوند دی اوسې لورې، راځه کښېنه. زه هسې هم کار لرم عثمان کاکا، کوم بل وخت راشه لورې، مهرباني وکړه. مراد حسین څنګه قانع کړی و؟ هغه ته یې پیسې ورکړې وې؟ فکر کوم حسین له هیڅ نه خبر نه و. فکر کوم چې مراد به هغه عدالت ته تسلیم کړي. له سوریې نه راغلی و چې خپلې ګناه باندې اعتراف وکړي. حالا اصلي هیڅ مې باور نه راځي چې مراد داسې کوي. څنګه کولی شي دومره بد کار وکړي؟ زه هغې ترور سره مرسته کوم. بله مراده، نه یې پوهه شوې چې حسین چیرته دی؟ ترور جانې زه به در سره مرسته وکړم. تا وایم دا 2 ساعته د څه په اړه خبرې کوئ؟ ته دلته یې؟ ښي خواته وګوره، دې کونج کې ناست یم. د حسین پته راته وایي، که زه هم سلیم پسې ورشم. لورې، زه تل دا وایم پوهېږې، لور په څېر مې در سره مینه لرم. د ورځو کې ځینې خبرې زما غوږ ته رارسېدلې. زه نشم کولی پرته له دې چې د چا خبرې واورم پرېکړه وکړم. غواړم ځینې خبرې تا نه هم واورم. ما کومه غلطي کړې عثمان کاکا؟ د دې ځواب باید ته راکړې لورې.
خلک وایي چې صحرا له لومړي سره په مراد زړه بایللی و. البته دا چې څوک په چا زړه بایلي دې کې کومه بده خبره نشته. زه هم څه نه وایم لورې، خو دا کار باید د نورو بدو کارونو لامل نشي. تا له مراد نه غوښتي و چې جابر زنداني وساتي لورې. هیڅ حیرانه نشوم ځکه چې د ویلو لپاره یې څه نه لرم. سمه ده، وخت دې پوره شو. که ستا په ځای وای په منډه منډه به له دې ځایه تللی وم، ځکه چې ورور به مې څو شېبې وروسته پوه شي چې ته دې څوکۍ ته اړتیا نه لرې. مراده هیله کوم حسین د رجایي په کور کې دی. سمه ده شوله جانه دې لیدو په هیله. هغه ورځ احمد ورور وویل چې زموږ پیغمبر ویلي هیڅ ښه کار ته کوچنی فکر مه کوئ. له هغې ورځې وروسته زما پام شو په دې نړۍ کې د ښه کارونو ډېر فرصتونه شته چې زموږ له سترګو پټ دي. البته د ښه کارونو ترڅنګ بد کارونه هم شته. د نړۍ کارونه دوه ډوله دي. د یو ډول پایله یې دوزخ دی او د بلې جنت. هر څوک په خپله خوښه لاره غوره کوي. سهرا به څه کوي؟ کیدای شي کور کې به ځان سره ژاړي، همداسې نه ده؟ له حجرې نه پوښتنه وکم ولا غواړم پوه شم. اړتیا نشته میرل، ډیره بده ده. پرېږده په هر حالت کې چې وي دي. ولې به بده وي؟ د هغې کارونو پر وړاندې زموږ دا کار هیڅ بد نه دی. یو ځل ورته زنګ وهم چې سهرا څه کوي. بله ووایه میرمن میرال، ژوندی اوسې ښه یم. سهرا ډیره په غوسه ده، له یوې خوا جاړي او له بلې خوا کالي ټولوي. زه دې کړی وایي ځم، مهمه نه ده. بریالي شو، شکران میرمنې. سهرا تیاری نیسي چې له دې ځای نه لاړه شي. مخکې له دې چې سلیم خبر شي له دې ځای نه لاړه شي. که راشي هغه به ویني او بیا یې د تلو مخه ونیسي. موږ هم اوس سلیم نه خبروو. کله چې لاړه بیا خو نشي کولی چې بیرته یې راولي. سهرا آرام اوسه، راځه چې خبرې وکړو. د خبرو لپاره هیڅ هم نشته حاجرې. هیڅوک هم ما دلته نه غواړي. عثمان کاکا هم اوس عجیبې خبرې پیل کړي دي. له دې زیاته دلته نشم پاتې کېدلی. خو اول باید هغه مراد ته خپلې خبرې ووایم. څه شوي سهرا؟ سهرا مراد بیا کوم څه کړي دي؟ سهرا له مانه نشي اخیستلی، نه څه، نه جابر او نه هم کوم بل څوک. دا چې ماته دې دوکه راکړه او مور مې دې خفه کړه، د دې کار سزا درکوم. هیڅوک هم نشي کولی زموږ د کورنۍ په عزت ملنډې ووهي. اوس یې وخت نه دی علي، اوس یې وخت نه دی.
سلام علیکم، ورځ په خیر استاده. وعلیکم سلام مولوي صاحب، کوم کار لرئ؟ د بکر پلار دلته راځي، غواړم ورسره خبرې وکړم. نور نو څنګه خبرې ورسره کوئ؟ هغه وایي چې په زوی مې درس نه وایم، ته ولې ورباندې فشار راوړي؟ ګوره اوس به بیا کوم جنجال جوړ کړي. جاهل سړی په خبره زر نه پوهېږي. ته کوم بل ځای کې ورسره خبرې وکړه. داسې به ولې کوي؟ زموږ هېوادوال که جاهل هم وي ملا ته درناوی کوي. او هو تش لاس نیم راغلی، خواږه به وخورو، خوږې خبرې به وکړو. ته اندېښنه مه کوه، کومه ستونزه به نه جوړېږي. بکره دلته راشه. څنګه یې؟ کارونه څنګه مخ ته ځي؟ خیر ملا صاحب، اړتیا نشته له پلار سره مې خبرې وکړې. زه نه غواړم درس وایم، هغه مرکز ته هم نه درځم. توبه توبه، څه شوي؟ ولې؟ د دومره کوچنۍ ستونزې له امله دې ماتې ومنله؟ دا تا سره ښه نه ښکاري. پلار مې ویل که خپل کار وکړې او پیسې لاسته راوړې بیا به په ژوند کې ډېر څه زده کړې. بیا څوک نشي کولی چې تا په پښو لاندې کړي. حاله موږ ته خواږه راوړه. هی ته دلته څه کار لرې؟ یو کار پسې راغلی و. ووایه تاته یې څه؟ په دې ځایونو کې ډېر مه ګرځه، که نه نو پخوانۍ خبرې به مې رایادې شي. هر څومره زر چې کېږي دې ځای نه لاړ شه، که نه نو ښه به نه وي. ورک شه رزیل انسانه. حسینه دروازه خلاصه که پوهیږم چې دننه یې. دروازه خلاصه که حسینه. له دې ځایه لاړ شه، زه نه غواړم تا سره خبرې وکړم. دروازه خلاصه که، غواړم در سره خبرې وکړم. که دروازه دې خلاصه نه کړه بیا دې هیڅکله مخې ته نه راځم. حالا نو دروازه خلاصه که. تا ماته دروغ وویل. ستا موخه دا نه ده چې جابر وژغورې. هو همداسې مې کول، خو ولې؟ د دې لپاره چې ستا په اړه مې فکر کوه. ته هم یو ځوان سړی یې، عقل دې سر ته راوله حسینه. د کاکا زوی خو پرېږده، که ورور دې هم وي اړتیا نشته چې داسې وکړې. د بل چا د ژوند ژغورلو لپاره نشي کولی چې خپل ژوند تباه کړي. خو هغه سړی ما وژلی، زه په دې پوهېږم. خو بیا څنګه کولی شم جابر په زندان کې پرېږدم؟ ګوره زمونږ په کتاب کې دا نشته چې په خپل کس باندې له شا ګذر وکړو. خدای به دې کار جزا راکړي. جابر هم په خپل وخت کې له ما سره ډېره مرسته کړې، له هغه سره خیانت نشم کولی. تا خپل عقل له لاسه ورکړی که څنګه؟ ها، که ته زندان ته لاړ شې په کورنۍ باندې به دې څوک پام کوي؟ د دې لپاره چې جابر وژغورې د خپل اولادونو او ښځې ژوند هم تباه کوي. د هغوی ژوند به څنګه شي؟ ها، لږ تر لږه خو د هغوی په اړه فکر وکړه. ته لیونی شوی؟ ها، د جابر لپاره خپل اولادونه مه تباه کوه. رښتیا وایي، رښتیا وایي، خو زه ډارېږم چې کوم غلط کار کوم. دا ښه خبره نه ده چې زما د ګناه له امله کوم بل کس زنداني شي. زه داسې کوم کار نشم کولی. وګوره حسینه، مهربانه سړی یې، پوهېږم وجدان دې درته اجازه نه درکوي، خو په دې کار کې یوازې ستا ګناه نه ده. چا چې راوستلی وي او د دې لامل شو چې ته دا ګناه وکړې هغه جابر دی. ستا په اندازه د هغه ګناه هم شته.
دا واخله په دې کولی شي چې اروپا ته هم لاړ شي هلته به یو نوی ژوند پیل کړي که د ځان په اړه فکر نه کوې د خپلو اولادونو په اړه فکر وکړه که وایي دا پیسې لږې دي بیا اندېښنه مه کوه زه نورې هم درلېږم سمه ده بس نه کوي چې ته محکمې ته رانه شې پوه شوې ښه نو ته ولې له مانه داسې یو کوم څه غواړې وکیله ستا ګټه څه ده هغه تا پورې اړه نه لري څه مې چې درته وویل هماغسې وکړه مولوي صاحب رمضان را روان دی ته اوس لاړ شه چې کوم جنجال جوړ نشي والي به جنجال جوړیږي زه یوازې خبرو ته راغلی یم ستاسو راتګ نه مخکې به کار سره وغږېدم ماشاءالله ډېر ښه نصیحت مې ورته کړی که هر پلار خپل زوی ته همداسې نصیحت وکړي نو هېواد به مو ډېر پرمختګ وکړي زمونږ په وخت کې زما پلار ماته سمه لاره نه ده ښودلې یوازې پاتې شو له همدې امله هېڅ مسلک مې نه ده زده خو زه نه غواړم چې بکر داسې ژوند ولري له همده اوس نه خپله باید کار وکړي او ځان ته حلاله روزي وګټي که په دې عمر کې پوه شي چې روزي څومره په سختۍ پیدا کېږي بیا به په راتلونکي کې به د ځینو شیانو په قیمت ډېر ښه پوه شي که ماته بد فکر هم کوي راتلونکي کې به زما په قدر پوه شي بکره واخله دا خواږه وخوره مننه ستړی شوی به یې په اصل کې رښتیا وایي کار کول هم عیب نه دی خو په اوسني زمانه کې ټول کارونه زده کړې پورې اړه لري یعنی که بکر ډاکټر شي یا انجینیر شي بده به نه وي نامناسب نه د انجینر کېدلو پسې که وګرځي ډېر وخت به وږی پاتې شي او بېکاره به پاتې شي همدې کوچنیتوب کې به کار زده کړي کله چې لوی شو بیا به ځان ته کار پیدا کړي زه غواړم چې په همدې باید قناعت وکړي حالا نو حسینه نور د څه په اړه فکر کوې جابر ته ورته وغورځولې ته هم باید خپل عقل په کار واچوې او ځان دې وژغورې ښه نو اوس څه وکړم لومړی له دې ځایه ځو حالا نو حسینه حالا نو زر کوه خدای دې تا ووهي سالم ښوونکیه بخښنه غواړم په لاره کې درته مزاحم شوم هیله کوم هغه مرکز مو بیا خلاص کړی مبارک دې وي هو خلاص کړی مو دی مننه جمیل څنګه دی ښه دی ښوونکیه پوهېږي د کورسونو بیه ډېره لوړه شوې ده زه هم 2 اولادونه لرم نشم کولی پیسې یې ورکړم زه وایم چې جمیل سره یو ځای خپله لورم درولېږم البته موږ د ځای ستونزه نه لرو ایوبه هر کله راتللی شي سمه ده ښوونکیه ډېره مننه هیله کوم خدای پامان هله بیړه وکړه لږ پاتې و چې ګیر شو له دې سیمې نه باید ووځو د مراد دفتر خواته ځي له دې ښکاري چې میرمن شکران رښتیا وایي داسې برخه ده هلته روانه ده هرومرو به ترې مرسته غواړي له تا نه مې دا تمه نه درلوده سهره مینې ته دې درناوی کوم خو ما ټوله مینه او درناوی به تا ته ختم شي
خورجانې راکه چې زه یې ویسم ها نه تا ته یې نه دومره ښې کړې ټول یعنې یوازې د ماشومانو لپاره دې تیار کړي همداسې ده هو ته یو ځل ماته وګوره آیا ته فکر کوې چې زه به دوکه شم ته ووایه چې دا مې د رجایل لپاره تیار کړي ولې چغې وهې که څوک یې واوري هې هر څوک غواړي چې د خپلې ښځې د لاس خواړه وخوري زما په هره ګوته کې لس ډوله مهارتونه دي خانم شه او مې ویل دا هم وګوري تر څو بله پښتنې په فکر کې پاتې نشي ښه به وشي که نه زه به هم د واده سپینې جامې واغوندم که نه که هر چا کولی شوای د یو پتنوس کلچې په جوړولو سره واده کړی وای بیا په تلویزیونونو کې د واده خپرونې خلاصې شوې وای هو یو ځل فکر وکړه ته چیرته یې او رجای چیرته دی که په عکس کې هم څنګ په څنګ راشئ که نه یو بل سره ښه نه ښکارې خورجانې دا کار نه کیږي او کیږي کیږي ډېر ښه کیږي اوی زه به د واده سپینې جامې واغوندم رجای به هم توره دریشي واغوندي دا عکس به ډېر لوی چاپ کم ډېر لوی په سیمه کې به ټول خلک حیران پاتې شي هله راځه که نه ای جلی زما دې بچاس ته ګوره رجای خو نشته ماشومانو سانې خور او ما تاسو ته کلچې پخ کړي هله ویې خوره چې ساړه نه شي هله نو هله صبر وکئ څه کوئ دا تاسې څه کوئ وګورئ تاسې ته وایم مه خورئ ای زه چا ته وایم تاسې ته وایم رجای ورور ته مو لږ وساتئ هی خور ډېره مننه ډېر خوندور دي دارو دې شه دارو دې شه ای کاش چې رجای ته مې لږ ساتلی وای کاش څومره به ښه شوي وو دا هم زما حق دی که ویې نه خورم بیا ښه نه کېږي ډېر زیات خوندور دي دارو دې شه خورجانې مه خفه کېږه ستا په لاسونو کې ډېر مهارتونه شته که نه بله ورځ به ورته تیار کړې خورجانې بل ځل ته یې لږ ډېر پاخه که وای ډېرې ښکلې صحنې سره مخامخ شوه صحرا میرمنه اوس ماته پته مه ده نه شرمېږه اوس هم ټوکې کوې زه په هر څه پوه شوم نه نه دا چې مراد دې لیدلی د خیر نښه نه ده که پوه شي چې د هر څه زما له امله شوي بیا ته هېڅ وجدان نه لرې ها مراد څنګه د حسین ځای پیدا کړ څه